السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه سه جوړ سه ملانم چې روغ جوړ سه دوستانو نن به تاسو ته په دې ویډیو کې خیم تاسو څنګه آنلاین ماسټر کارت جوړ کړئ. هغه هم بالکل فری. نو تاسو چې یو دا یو ویب سټ دی چې دې کې تاسو فری آنلاین کارت جوړولی شئ ماسټر لکه څنګه چې دلته تاسو ته یعنی تاسو خپل فامیل دغه ورکولی شئ ښاغلی نو دلته به خپل نوم ورکولی شئ. تاسو دلته هوم ډیټیلز کتلی شئ. فون نمبر زه لږ دلته ورکوم KHYAL خیل محمد او دلته به تاسو نښه هم ورکولی شئ لکه څنګه چې ستاسو فامیلي نوم وي. لکه څنګه زما فامیلي نوم دی ګل. بیا دلته تاسو د کوم ملک غواړئ نو نېشنل یعنې نړیوال غواړئ که نه صرف د یو ملک غواړئ نو هغه هم تاسو دلته ورکولی شئ. لکه څنګه چې دلته د آنلاین ورکوم یا د نېشنل یعنې آنلاین دلته به ستاسو نه ستاسو د کوم ځای کې تاسو کوم سټاپ کې پراته یاست د هغې کوډ لکه زموږ د دې د سټارټ کوډ دی 6611 نو دا دلته دا کوډ دی او بیا اوټ زابغو کوم دا ښار زابرو کوم دی او نو دلته تاسو د خپل سٹارٹ یعنی کوم ځای کې پراته یاست هغې کوډ به ستاسو د سټارټ نوم یعنې د زابرو کوم ښار کې اوسېږئ. بیا دلته ستاسو د هغون اډرس د سړک نمبر یا د کوڅې نمبر لکه زه دلته ورکوم لیباغ شتواس او بیا دلته هاوس نمبر یعنې د کور نمبر زه ورکوم اتیا. بیا دلته ستاسو د پیدایش تاسو کوم باندې پیدایش شوی زه به یو پیدایش ورکړم ځکه چې زما عمر ډېر کم دی زما په عمر باندې نه جوړېږي 980 زه به د پلار عمر ورکړم او بیا دلته بورسوت نو بیا دلته تاسو د کوم ملک کې اوسېږئ هغه او بیا ایمیل اډرس نو د بورسوت لکه څنګه چې زه ورکوم ننګرهار یا افغانستان کوم ځای کې پیدا شوی یاست افغانستان بیا دلته تاسو خپل ایمیل اډرس ورکړئ لکه څنګه چې زه ورکوم ګول تادیه نو دا چې تاسو ورکړل نو تاسو کتلی شئ نو چې کله مو هر څه ورکړل دوستانو تاسو هر څه مو وکړل نو بیا انټر بټن پریس کړئ یا ایشویل نو تاسو چې په دې باندې کلک کړو نو ستاسو دا به جوړ شي. تاسو ته به کور ته ستاسو کارډ راشي او په هغه کې به ستاسو نه څه داسخط یو هغه هم غواړي او هغه تاسو کولی شئ چې ورته وکړو نو تاسو بیا ستاسو کارډ به جوړ شي. نو دوستانو تاسو دا ویب سایټ کتلی هم شئ تاسو دا آنلاین هم سرچ کولی شئ تاسو دا کتلی شئ او زه د دې لینک تاسو له د ویډیو نه لاندې هم درکړم. زه یم دا اوس کاپي کوم تاسو کتلی شئ لکه څنګه چې زه اوس دا اوس د دې ځای نه کاپي کوم او بیا به هلته زه تاسو ته د ویډیو نه لاندې هم درکړم. نو دا به زموږ نننی ویډیو دوستانو که تر نورو ویډیو زموږ ویډیو کتل غواړئ نو د ویډیو نه لاندې سبسکرایب بټن د هغه تاسو دباو کړئ هغه ووهئ چې زموږ تاسو ته هر یوه ویډیو در ورسي. نو تر بلې ویډیو پورې په لیاله سپارم د خدای په امان.